حریم شاه څه کارونه کړي وو چې پلار یې په سرو سترګو وژړل او د ټولو خلکو نه یې معافي وغوښته. سلام او مینه دوستانو، د پښتو پوسټ په یو نوې او معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دوستانو، د پاکستان د ټیک ټاک بېباکه ستوری حریم شاه پلار زرار حسین شاه یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي چې هغه په دغه ویډیو کې ژاړي او د خپلې لور د ویډیوګانو له امله له خلکو نه بخښنه غواړي. هغه وایي چې که د لور په ویډیوګانو یې هر چاته خفګان رسېدلی وي هغه ترې بخښنه غواړي. حریم شاه چې یو پاکستانی ټیک ټاک کاروونکی ده او له تېرو شاوخوا څو میاشتو راهیسې په پاکستاني سیاست کې سخت جنجال راپورته کړی دی. د پاکستاني سیاستوالو سره د هغې خپرې شوې ویډیوګانې تر ډیره په جنجالونو باندې اوښتې دي. د حریم شاه ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې هغې پکې د پاکستان د لومړي وزیر نیولې بیا د ډیرو چارواکو په اړه خبرې کړي دي چې د ټولو شخصي ویډیوګانې ورسره دي او که اړتیا پیښه شوه نو له خلکو سره به یې شریکې کړي. بل لور ته د حریم شاه پلار چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده، هغه وایي چې د خپلې لور لپاره چې هر څه یې کولی شو کړي دي، خو لور یې ډېر خفه کړو. زرار حسین شاه وایي چې لور ته یې هر ډول دیني زده کړې ورکړي دي او هغې د یو نوموتې مدرسې څخه علمي کورس هم کړی دی، خو نه پوهیږي چې څنګه دې حالت ته رسېدلي چې په پاکستاني سیاست کې بد حال جوړ کړی دی. هغه وایي چې د لور له امله یې د پاکستان نوم بدنامېږي ځکه د ډیرو چارواکو ویډیوګانې ورسره دي او هغه په دې فکر کې دی چې د پاکستان نوم ته نور تاوان ونه رسوي. هغه دا هم وایي چې د لور خپل نوم یې حریم شاه نه بلکې فضا حسین دی او له پروردګار نه غوښتنه کوي چې لور ته هدایت وکړي تر څو له حریم شاه نه بیرته فضا حسین شي. بل لور ته بیا حریم شاه د پاکستان پرېښودو خبره کړې ده او وایي چې کاناډا ته ځي. هغه همداراز د خپلې کورنۍ لپاره د امنیت غوښتنه هم کړې ده. تېره ورځ حریم شاه په خپله یو مرکه کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د ښځو لپاره خوندي هیواد نه دی او ښځې په دغه هیواد کې آزاد ژوند نشي کولی. د پلار د دې ویډیو خپرېدو نه وروسته یې هغې د کاناډا اړخ ته مخه کړې ده او تېره ورځ هغې یو پوسټ کړی و چې هغه د خپلې ملګرې سندل خټک سره په اذربایجان کې ده او ډېر ژر به کاناډا ته ورسیږي او د کاناډا حکومت نه به وغواړي چې دې ته پناه ورکړي. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري ده سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. ډېره مننه.